ځان شو رانه هیر خو ته مې هیر نه شوې خیر دی که په مینه کې مې ګیر نه شوې او څنګ درله لقب د منصور درکمه مینه کې د خپله سره تیر نه شوې په زړه مې لمبې بلې کړي ناتار کوي او ځي په نرمو نرمو شونډو چې انکار کوي او ځي بهدروال صاحب چې مخې له مې راشي سم له واره شي او تره چې مخې له مې راشي سم له واره شي او تره او مخ واړوي په لار کې رانه لار کوي او ځي عادل ارمان بیا په دغه ټپه راغواړم چې په یارانه دې خفه نه یم خفه په دې یم چې شیخان دې ګرځوي نه عادل ارمان اول خو به ګران صاحب ته عطا صاحب یو ټپه ووایم وایي که زما خپل جانان سړی وی زه به د بل یارۍ ته ولې پسخېدمه وایي د زړه په سر اوسېږي دیدنونه یې اسان دي د زړه په سر اوسېږي دیدنونه یې اسان دي زما سره خو جیب کې تصویرونه د جانان دي او چې راشي نو په خدای ګو په رام رام مې کړي مجبوره یادونه د جانانه په مذهب باندې هندوان دي چې راشي نو په خدای ګو په رام رام مې کړي مجبوره یادونه د جانانه په مذهب باندې هندوان دي او تر نیمو نیمو شپو د یار سندرو ته ویښ ناست وي تر نیمو نیمو شپو د یار سندرو ته ویښ ناست وي زما په شان چې څوک هم په رښتونې مینان دي او ارمانه هغې خلکو له ته ژوند له خدایه غواړي ارمانه څوک چې ستا د مرګ لیدو ته په ارمان دي او څنګه چې حیران صاحب وایي چې لکه مطلب دا دی چې تاسو واوا کولی شئ نو لکه تاسو کولی شئ ما د پې څه مسله نشته دی ټیک ده لکه دا خبره صرف باغې مشر واورېده او خادم صاحب واورېده هسې لږ کلیپینګ وکړئ ظالمان ځان لږ راویښ کوي عطا صاحب وایي دا خو قسم دی لکه لاسو کې سور اور راکوي دا خو قسم دی لکه لاسو کې سور اور راکوي په چم گاونډ کې چې څوک ستا راله پیغور راکوي او زه په مثال د قافیې ته په مثال د ردیف بابا زه په مثال د قافیې ته په مثال د ردیف د محبت غزل کې دا خبره زور راکوي زه په مثال د قافیې ته په مثال د ردیف د محبت غزل کې دا خبره زور راکوي او ته چې راوګورې په مینه او مسکی شي راته ارمانه دا مې د زخمي زړه له ټکور راکوي او په آخره کې یو څو شعرونه ویمه چې ځان شو رانه هیر خو ته مې هیر نه شوې خیر دی که په مینه کې مې ګیر نه شوې ګران صاحب ځان شو رانه هیر خو ته مې هیر نه شوې خیر دی که په مینه کې مې ګیر نه شوې او څنګ درله لقب د منصور درکمه مینه کې د خپله سره تیر نه شوې او ستورو د غمونو تاسو کم نه شوئ شاهد صاحب ستورو د غمونو تاسو کم نه شوئ یا د خوشحالۍ بارانه ډیر نه شوې او ته په بېننګۍ کې څومره کلک شولې ګبین جانا ته په بېننګۍ کې څومره کلک شولې زبر زبر پاتې شولې زیر نه شوې او ګل وم خو په زړه ارماني پاتې شوم ته لکه بورا رانه چاپیر نه شوې او بیا ارمانه راغلی په دیدن پسې اوس په دې لاره باندې تیر نه شوې ډېره مننه هم قبله هم مې کعبه په لاس کې راغله ثاقب صاحب هم قبله هم مې کعبه په لاس کې راغله عظیمه مرتبه په لاس کې راغله هم خطیب هم مې خطبه په لاس کې راغله د خدمت یوه جذبه په لاس کې راغله او چې په کور کې مې ځای په مور موندلې د جنت مې دروازه په لاس کې راغله مننه کلام څه په دا ډول دی چې په زړه مې لمبې بلې کړي ناتار کوي او ځي خلال صاحب په زړه مې لمبې بلې کړي ناتار کوي او ځي په نرمو نرمو شونډو چې انکار کوي او ځي بهدروال صاحب چې مخې له مې راشي سم له واره شي او تره چې مخې له مې راشي سم له واره شي او تره او مخ واړوي په لار کې رانه لار کوي او ځي مننه او ای مورې دیولی صاحب ای مورې یو هلک دی ګوتې شمار یو ولاړ دی ای مورې یو هلک دی ګوتې شمار یو ولاړ دی سحر نه تر ماښامه انتظار کوي او ځي مننه او سپوږمۍ څوارلس کلنه ده د بام په سر ولاړه
سپوږمۍ څوارلس کلنه ده د بام په سر ولاړه او ناڅاپه د زړګي په سر ګزار کوي او ځي او یارانو دا لمحه راته د دار نه کمه نه وي یارانو دا لمحه راته د دار نه کمه نه وي او وړې وړې خبرې چې مې یار کوي او ځي او مخته ده چې که زر ټکرې وخوري نصیب که زر ټکرې وخوري خو همدرد به هوښیار نشي په هر سړي د ځان په شان اعتبار کوي او ځي مننه جي